یا اللہ یا اللہ څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي چې ارمان مو وی پیاوړی کلک ایمان مو وی پیاوړی عقیدې مو وی مضبوطی او جنت کاته چې ارمان مو وی پیاوړی کلک ایمان مو وی پیاوړی عقیدې مو وی مضبوطی او جنت کاته څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي عبادت چې د مولا وي محبت د مصطفی وي سپینا لاره د قرآن وي معطره به مزړه عبادت چې د مولا وي محبت د مصطفی وي سپینا لاره د قرآن وي معطره به مزړه څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي چې یو فکر د جانان وي او بل ذکر د سبحان وي چې ثنا د هغه ذات وي خوندوره بل هزاوي چې یو فکر د جانان وي او بل ذکر د سبحان وي چې ثنا د هغه ذات وي خوندوره بل هزاوي څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي دا بیخی یا بی حیات دی عاشقی یا بی حیات دی دا چی دی یا بی حیات دی دا دی بی لیوہ مزاوی دا بیخی یا بی حیات دی عاشقی یا بی حیات دی دا چی دی یا بی حیات دی دا دی بی لیوہ مزاوی څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي کاملا مسلمان شپ نصیب دی دا بیان ش ډیر رحیم دی ډیر کریم دی کا حساست رش پاوي کاملا مسلمان شپ نصیب دی دا بیان ش ډیر رحیم دی ډیر کریم دی کا حساست رش پاوي څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي څومره خوي چې د ژوند موده کې څوي او په ژبه مو هر وخت د الله ناراوي او که ډیرو قدرمن محترم اوریدونکو دا خوندور زمزمه په کلم دا محترم لیکوال حساس صافی او ژغ د استاسو ورور غزالی مروت